دا په لوګر کې د اطلاعات او کلتور ریاست لوري د ملي او خصوصي رسنۍ له مسؤلینو او استادو سره د رسنیزو چارو د پیاوړتیا په موخه د همغږۍ ناسته ده چې په څنډه کې د ملي رسنۍ یو شمېر خبریالان وواستیل شول. ورته مهال د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس او ملي رادیو ټلویزیون امیر د ولایت کې د رسنۍ کړنې د قدر وړ وګڼلې او د رسنۍ له مسؤلینو څخه یې وغوښتل چې د ناسمو رواجونو د مخنیوي په اړه د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی وروستی پیغام په ښه بڼه تر هیوادوالو ورسوي. فرمان په تکثیر کې موږ تاسې ټول مکلف یو، دا بیا د ټولنې ته ورسوو. په دې باره کې مختلف ادارات د موږ په شمول د لګیا دي، کار کوي او مصروفه دي، خو د خلکو ته د غږ رسونې لپاره تر ټولو ښه لار چې ده هغه د موږ رسنۍ دي. د مهاجرینو موضوع داسې خلک چې کله اوس پاکستان له دې خوا ته رالېږي او راباسي، دې رابطه باندې موږ کار شروع کړی دی او خپرونه هم شروع کړې ده او د عامه پوهاوي بعضې پیغامونه هم ثبت کړي دي او دلته خلکو نه په دې رابطه باندې نظریات اخلي. خبریالان هم لوګر کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنۍ د ستونزو په حل کې د اطلاعات او کلتور ریاست له رامنځته شوو اسانتیاوو مننه کوي او زیاتوي چې هڅه کوي څو له دې مسلکه خپلو ارزښتونو ته لا ښه انعکاس ورکړي. مسؤلیت نه یوازې موږ د حکومت اطلاعات او کلتور موږ نه غوښتنه وکړي، بلکې دا زموږ یو لوی رسالت دی او دا به ټولنې پر وړاندې موږ په ښه توګه منعکس کوو. لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست نه ډېره مننه چې لوګر کې وخت نه وخت خبریالانو توجه کړې او اطلاعات د ترتیب برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړې. کلتور ریاست څخه موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې لوګر کې داسې یو فضا برابر کړې ده چې کېدای شي په ډېرو ولایتونو کې د خبریالانو او رسنیو لپاره دا فضا نه وي. د ویلو ده چې د ناستې په پای کې د اطلاعات او کلتور ریاست لوري د ملي رادیو ټلویزیون او باختر اجانس 15 تنه خبریالان واستایل شول.